ودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش على الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بمعززون زبد الله جل شانه بتوفيق سرا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکانه یو څه حصہ درته بیان کړ. تر شوی جما باندې مو د الله تعالی په توفیق سره سیرت مبارکه تر دې ځای رسولو چې د تاریخ یو معروفه مشهوره غزا چې هغې ته د خندق یا د احزاب غزا ورته ویل شي، نو تر دې ځایه پورې مصر سره رسېدلې وې. د دې ابتدا ده على الاختصار د دغه شروع داسې وه چې دغه مو ذکر کړی وي، مخکې نه تفصیلا مو ذکر کړی وي چې کوم یهود وي د بنو نذیر او د غطفان وغیره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د مدینه منورې نه پس وخوستل، ځکه چې دې تجاوز وکړلو، خپل عهد یې مات کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه پس وخوستل، دغه یهود لوړل خیبر ته، په دې ځای کې دغه مقیم شو. نو دی د مسلمانو په خلاف باندې اقدام وکړلو، دی مجلس مقرر کړلو او مختلف خلک او د مختلف قومي خلک سره یو ځای کړل، هر هغه سی کې سره یو ځای کړل چې د مسلمانو په خلاف باندې وي. نو د غاټ لشکر دغه تیار کړلو، همدارنګه قریش ته ورغلل، مکه مکرمه ته. نو دغه د قریش دغه هم ټول اتفاق ور سره وکړلو. نو دوی تقریبا 10,000 لشکر دغه تیار کړلو او دا مدینه منوره ته ورغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د استخبارات په ذریعہ دغه معلومه و چې د کفار لشکر د يهود دغه اردريمه او په مدینه منوره باندې حمله او دغه لشکر دغه کثیر تعداد سره د 10,000 د دې تعداد. نو د دې د پر بیا د مجلس مقرر کړلو، مشاورتي مجلس. په دې کې د یو صحابي معروف صحابي سليمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دغه په مشوره باندې خندق دغه وچول، د مدینه منوره باندې خندق اچول. دغه مې ذکر کړی وي چې دغه ټول په مدینه منوره باندې خندق نه، مدینه منوره جغرافیه مې د ذکر کړی و چې د دغه درې حرې لرلې، هغه دشت چګ او ټیټ ځایونه وي چې په هغې کې عام سړی تاګ نشو کړلی. نو په هغې باندې ارتا کړل د لشکر دغې دپاره ډېره سخته وه. نو چې کومې عمومي لارې وې په هغې کې خندقونه وچول. نو ایس دغه لشکر دغه ورسېدلو، دلته مسلمانې ډېر په تیزي سره دغه خندق دغه تیار کړلو او ژورې ژورې کندې یې وچولې. دغه د دغه ژورونه دا په داسې انداز باندې و چې کله یو څه کې دې ته ور ولوېږي نو داسې په سوکا باندې بیا د دغه نه چګول دا د ده دپاره ډېر مشکل وي. او د دې پلنوله دا دومره انداز باندې و چې عام اوس یا عام سړي په دې باندې ټوپ نشو کړلی، په دې کې دومره پلنوله و. البته اصیل اوس چې و هغې بیا ټوپ وکړلی شي. نو دا په دې انداز باندې پلانوله او ژوروله. دا خندق مسلمان ډېر په تیزی سره دغه تیار کړ او دلته د یهود او د قریش لشکر دغه ورسېدې او د دې تعداد دغه ډېر زیات ته. او دلته په ابتدا کې د مسلمانو تعداد دغه تقریبا 3,000 ده. نو دغه چې کله لشکر ورسېدلو نو دوی فورا حمله شروع کړله. چې حمله شروع کړله د هغې سره دوی ته پاته نه وه، دغه معلومه نه وه چې دلته خندق ده. د هغې سره لوندې بعضې کسون یهود یا قریش نه بعضې کسون ور ولوېده. نو دوی فورا بیا په سټ شو، وایي دا خو یاره ډېره نادره
چې دغه ایسه پر په عربي کې دا طریقه دغه چا نه ولیدلی چې خندق اچول دي د عرب صدا جنگي نوی ټول ډایرکټ مبارزه مقابله و نو دا خندق اچول دا خو سلیمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ایجاد دا خو د فارس په جنگي کې د مخ کې لیدلی نو دغه د تنوي مالی مشوله نو طریقه کارو پک نو دغه لشکر واپس پسټ ودرېد نو دلته دغه لشکر یو طرف ته بل طرف ته په د اطراف باندې ګرځي د الله سره خلق دا ګرځي اسلیار پیدا کوي چې د مدینه منورې ته داخل شي نو د لیار پیدا نه کړل دا سلیار نه کړ پیدا چې پاغه باندې دی اوړي دلته بعض کسون دغه مشهورون چې کیمی فلاونون یې کیمی پنځه کسون معروف فلاونون یې د دغه لشکر سره وروغلي چې یو دغه نه عمر ابن اود او بل عکرمه ابن ابي جهل او د هرنګ بل ضرار ابن الخطاب او بل د هرنګ نوفل ابن عبد الله او بل حبيرا ابن وهب دا پنځه فلاونون دغه ویل چې یاره میز برداشت نه نشي کړلای میز په هر صورت باندې د خندق پار کوي او دغه مدینه منوره حدود ته داخلي داخل تبي د دې سره اصول چې کیمه دغه اصل اصول ور سره نو دغه اصول په ورو خوستل منډه په ولا هغه په خندق باندې ورو وسه ټوپی نه و دلته چې کله وستل نو د دغه پنځه کسونه نه یو فلاون چې عمر ابن اود دغه وروته میدانات نارای ولګول وې مسلمان وې د توسنا داس یو کاس چې هغه مترودي د مسره مبارزه و عمر ابن اود دا په د کفار کې وې داسې فلاون و چې دغه ډیر قوي سړی و د عمر تقریبا وې په دغه وخت کې اتیا کوله ده دغه ټول د په جنگي کې دغه وخت تر کړه ده او ډیر قوي سړی و د قوت هر څه په خپل ځای وي و مشر سړی خو د جنگ قوت او استعداد د جنگ دغه د پیراو کامل او په جنگ کې ډیر ماهر چا هم چې د دې سره مقابله وروغلي دته مبارزې ته مخه ته سیک نه دی ورغلی ډیر قوي پلاونه د پزغره کې زون پټ کړه دا زغره چوي د مخه پټه او زون خوندې کړه دارو وته میدانات دا وځي وکړو وې مسلمان سیکشتا چې دغه مقابله ته روزي مبارزه وکړو د مسره په دې کې مسلمان دې ته هم ځکه چې هاري وخو به تجربه د جنگ نه و او چا په ژوندلو نه چې دغه سیکتا او چې کله د خپل نوم ذکر کړلو چې ز عمر ابن اود نو دلته مسلمان هم وې لشکي دغه په سټ ځکه د سره مقابله دغه ډیره سخت و علي کرم الله وجهه نبی عليه الصلاه والسلام مبارک په دې ځای کې وې دیتا مسلمان ته ندا وکړه وې یو به داسه کاس وی دي توسه نه چې هغه وروزي د سره عمر ابن اود سره مقابله و مسلمان وې ټول خاموش علي کرم الله وجهه دغه چک شو یا رسول الله وې زه مقابله ته وروت حضرت علي رضی الله تعالی عنہ عمر دغه په دغه وخت کې سلر وشیا 15 کوله دغه تروت یا رسول الله زه مبارزه ته وروت مقابله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته علي تکشنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک علي رضی الله تعالی عنہ ته اجازه نه ورکوله ځکه نه ورکوله چې د عمر نه کام ده او د جنگ تجربه دغه ایسه پر دمر نه دو بیا د داسې په سړی په مقابله کې چې اتیا کولته د عمر رسی او دغه ټولی په جنگ کې دغه وخت تیر کړ نو دای د کام عمر ده هغه بل زیړ پلاوند زیړ ماهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه ورنکوي تکشه علي رضی الله عنه بیا کښینه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا وکړه وای سیک په داسې کاس چې دغه مقابله ته وروزي عمر ابن اود مسلمان بیا خاموش علي رضی الله عنه بیا چې یا رسول الله زغر وځه وای علي تکښینه بیا کښینه درم ور باندې چې ندا وکړه علي رضی الله عنه بیا چې یا رسول الله زغر وځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی علي ز په تو باندې ویره لراسنه چې نقصان دیته ورسه قتل دنه دا خو قوي پلوند علي رضی الله عنه ورته یا رسول الله وی ان شاء الله چې دغه به زبې قتل و دغه به زکات لو نو علي رضی الله عنه ته اجازه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اجازه سره وروت میدانه ته وروتلو
نو ایز د دوی قوي پلوونو مقابله سره وروړه سخته مبارزه ځکه د یو زیړ پلوون دا او بل طرف ته یو زون دغه په سر وته دوا سره جنبین دغه لشکري دغه کس تماشا کو چې اس په دغه مبارزه د مقابله دغه به سیګړ علي رضی الله تعالی عنہ ورته وروته میدانات عمر ابن ود د باندې اول زاغه وکړ عمر ابن ود ویل علي رضی الله عنه دا وې زونه تسیګ وې زو علي وې ته علي ابن معاويه وې نه ز علي ابن عبد المطلب وې وريره وې تسیر تشبل یو داسې کاسرو ولا چې تجربه لري ته تجربه نه لري آسه به د قتل وې ته ډېر خبره ما کا مقابله درو زمیدونه درو بیا دا ته وی علي رضی الله تعالی عنہ د زرقتیا او د پویا دا د زونای نه د وړي کول د ډیره و دای په دې ځای کې هم د اسلام دعوت ورکوي د دین دعوت ورکوي علي رضی الله تعالی عنہ ورته وی وای عمر ابن ود وی مار ودل دي چې د تونه سیک د دوی خبره مطالبه وکړو د دې دوی خبره نه یو مطالبات خامخا دغه قبلوي وی بالکل دا عادت د مستا وی مطالبه وکړو وی زه د تونه دوی مطالبه اوله مطالبه مې دادو چې ته گوی وکړه مسلمان شه په اسلام کې داخل شه کلمه ویا لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا گوی ویا وای مت د دې حاجت نشته دا ته په وساش وای زه د دې ضرورت نه لرم مت د دې گوی ضرورت نشته وای شاچ دغه ته نه مانی نو دویمه مطالبه بیا د مداغه دو چې ته د مسره مبارزه وکړه مقابله وکړه جنگ به خامخار سره کې دغه سپنس دای ډیر ورته په تعجب کې شوې دا سه سړی په د ژوند کې متمخ ته نه دروغله چې دای د مونږ د جنگ مطالبه وای دا خو ډیره نادره عجیب ځوند چې د جنگ مطالبه کو د مونږ وای بس سمو دغه د مخواشه وایس حمله علي رضی الله تعالی عنہ وروته میدانات د دسر ډال د پولیس کې پیولس کې تیر ور سره عمر ابن ود ورغله په دبندې حمله وکړه خو داسه سخت حمله شدید حمله وکړه علي رضی الله تعالی عنہ د حمله ته د دفاع لپاره دغه ډالې ونیول ډالې چې ونیول دغه عمر ابن ود دمره سخت حمله او شدید حمله وا چې ډیر شدت د واجنه د ډال دغه سیر شولو او دغه رنگ تیر رغړه د په زغره بند ولاګیدله زغره هم سره سیر شوله د وجود ته تیر ورسېده خو ور سره زخمی نشو دته نقصان نه ورسول دا به څه قوت وي او څه شدت وي د حمله چې یو ډال د غسیری کوي او بل زغره د غسیری کوي نو د وجود ته تیر رسي علي رضی الله تعالی عنہ دغه دفاع وکړ خدای باج ډالي ور سره موڅو خدای باج ډالي وترل ځکه چې دا خو اس به کور نه اس به ډال نه لګیا شو دغه قوي پلوون سره د غاس لګیا شو علي رضی الله تعالی عنہ د ډېر عجیب حمله وا وې د دوه حمله داسې ولکه د امزری چیرې دغه ویډیو کې لیدلې وي امزرای روشي دغه په وزناور باندې چې کله حمله کو نو دغه ګول دایره داسې په وایي داسې په ګرځي وي ته ګرځي په د باندې هغه د حمله زی دغه هدف برابروي هغه نه بعد حمله نو دای هم وایي دغه سي د امزری غوندې ګول دایره داسې په وایي داسې چکار وایي پلوون داسې سره وړي د ګرځول د دمره تیز ول چې ګردینه شری کړه په سپیډ سره ګول چکار په وایي د هم نو دوه سره داسې ګول چکر سره وای چې ګرد غبار شریف ور تر دې چې په ګرد غبار کې دوه سره چا نه لیدل په خلک نه غایب شول دوی سره لشکر خالی ګار دی لیدو د نه لیدل نو بس خلک د ګار ته کسي د ګار ته مشاکو ایسه کسي چې د دینه به سیکر وځي د دې غوې کسونه نه بس په دې کې دا تقریبا دغه جنگ د دې په مقابلات تر یوې غنټې پر دغه سي جاری و د دې غوې په لونو مابین کې یوې غنټې پر د مبارزه دغه سي جاری و ګرد او غبار خلک لیدو د نه لیدل خو د دې اسنا کې صرف یو ناره وشوله چې د الله اکبر ناره و نبی علیه الصلاۃ والسلام هم په جواب کې د الله اکبر ناره وکړه وای لږ وخت چې درېدو علي کرم الله وجهه دا په داسې صورت کې وروتلو چې دغه پلوون دغه قتل کړه مړیو د دې چارې کړې نو دلته مسلمانې د الله اکبر ناره وکړه او دلته دغه سلویر پلوون چې په د خندق باندې وروشتلې دغه چې ولید چې یاره علي کرم الله وجهه قوي سړی دغه مضبوط پلوون دغه قتل کړلو
وای نو بیا میش ته شایدا خو میش کنه ما وړه سړایو نو لکه دې تنه بسله او دې تمنډه یار چې میز نه خلوص نه کې دې میز یا چار کو تر دې چې د عکرمه ابن ابي جهل نه د دنه نزاع هم په دې ځای کې ولوېدل دغه ځنه پته شو ډوره ځنه ولوېدل نو دغه سه اتپسې شو په دې کې عبد الله زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ دغه وروتلو میدونه ته په دې سلویر پلوون کې په یو پلوون باندې حمله وکړه نوفل ابن عبد الله دغه په اوس باندې نو سو دغه څه په وراغلو دمر شدید گزاري په وکړو په تیر باندې ووالو نیمه د اوس یو طرف ته وترله او نیمه د اوس بل طرف ته وترله د چاره هم وکړه او د نره درې کسون دغه په منډه زینه خلوص کړ دا اوته او خندق بیا ووست نو دلته دغه دوه پلوونو دغه مسلمانې قتل کړ نو مزید نو دغه لشکر دغه نه غوړي چې میش مبارزه ته بیا هم سیک وروړي نو دلته اس د یار کسي چې یاره میش एकदम په دې باندې حمله ونه کی بل صورت د دغه سره مقابله دغه بل صورت نه جوړیږي نو دلته اول مطالبه د دازنه وکړه دغه لشکر چې یاره میشه دغه مړه جسدینه چې د کیم د توسه قتل کړ عمر ابن وود نوفل ابن عبد الله وې دغه میشترو کوي لزر دراهم به دی وجاسد په مقابله کې دوسته میش ډیر کې خدای جسدینه کومړي باندې لزر دراهم مسلمانې ته ورکوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وې میش کومړي باندې ریپې نه وخوري وې دغه سی وروي ترې د خندق نه چې چګي دا دی وې دغه سی دوا سره پلوونو یې روخواست دا خندق ته دروتره دی بیا خپل مړ چکړل خپل ځایته یو د دینه بعد دغه لشکر چې کیمو د دغه محاصره په دغه ځای کې دغه تقریبا د دې دوام یوه میاشت پرې دغه شو دغه محاصره کول د یوه میاشت پرې